زما نوم سیدی بلال احمد دی. زه د پیس ایجوکیشن سیستم زده کوونکی یم. د پیس ایجوکیشن سیستم لخوا ما له دا کتاب راکول شوی دی. د دې کتاب دی نوم دی مغرور میږی. داسې دی دا د کوچنیانو د کیسو دپاره دی. داسې دی دا د کوچنیانو د کیسو دپاره دی. د کتاب د لیکوال نوم چې دی میاخیل بارکوال میاخیل. په دې کې ډېرې کیسې وې خو ما له یوې کیسې ډېر خوند کې راکوي. هغه چې وله ازادي. یو سوداګر وی هغه چې وی یو طوطه یې ونیوله. طوطه چې وه هغه دله ډېر خوند ورکوی. بیا چې و داسې کوچنۍ رالوسوله د ژبه په زده کړله. د ژبه په زده کړه ډېر ښایسته غږېدله. بیا د کلي او د علاقو خلک به راتلو د دغې طوطۍ دپاره به راتلو د دې غږ بیا اورېدی شي. یعنې د دې ژبه بیا خوند ورکوی چې ورسره کښېنستو به غږېدل به ورسره. یو ټیم دا یو سړی د هغه سوداګر تلی یو خواله له کور له ټولو هغه پوښتنه وکړه له ملګرو یې پوښتنه وکړه چې ته چیش غواړئ؟ زه ځم په سفر د ځنګل خواله، تی له ما چیش غواړئ؟ زه خو سوداګر یم. له هغو ټوله یې پوښتنه وکړه. هغو هر یو خپل هغه وروښوی، خپل مقصد یې وروښوی چې موږ له دا شیان راوړه. او طوطۍ ته چې رالی له طوطۍ یې مال وکړئ. طوطۍ څه چې حال وکړئ د طوطۍ ده ته ویل چې زه دا غواړم زما ملګرو ته چې ځنګل له ولاړې زما ملګرو له دا یو پیغام وروړه چې زه یعنې اوس زه طوطۍ په یو پنجره کې بنده یم. ته خو ښه ازادي ګرځئ. زه باید چې داسې رنګ آزاد وای. ما به ډېر ښایسته ژوند تېر کړی وای. د چې دا خبر واورېد د ده خود به ورړم. ځکه دی د ځنګل پر لور روان سوی. یو ټیم دی ځنګل له ورسېدی. دی روان وای. ځکه طوطیانو غږ وای. دی چې طوطیانو له نږدې سوی ځاته غږ یې وکړئ چې طوطیانو زه راغلی یم، یو پیغام مې درته راوړی ده. د طوطۍ پیغام مې راوړی ده. داسې ورته وویل طوطیانو له ولې ما یو طوطۍ تړلې ده، له ما سره طوطۍ ده، ډېر ښایسته غږېږي، ما ژبه په زده کړې ده، له ما سره ده. د هغو حال ځینې وکړئ څنګه طوطۍ ده څنګه ده. دغه سړي ورته وویل چې ما ته دا پیغام راکړئ چې یعنې ته ولاړ شه زما طوطیانو له زما سیلیانو له دا ووایه چې زه په یو جیل کې بنده یم، ته ښه خلاصې ګرځئ، ښه موسمونه انجوای کوئ. زه دا غواړم چې زه هم دغه رنګه وګرځېږم. زه څنګه باید ځان خلاص کړم؟ دا طوطۍ دا سوچ ووایي. بل یوه طوطۍ وله هغې چې وزر یې وکپېدل. د ده سر خلاص وایي چې دا د دغې طوطۍ یو څه ده له ملګرو یو ملګرې ده. دغې طوطۍ پښې وکپېدې او وزر یې وکپېدل، لاندې راته سه مړه سوه. د ده ډېره سخته خوا په بده سوله. ځکه دی بیرته روان یا مړه سوې نه ده، ځان یې د مړ کېدو پر چم واچوئ. د ده شي دپاره یې واچوئ چې دیلم دا چم یې وروښوئ. دی چې ولاړی خپل مقصد یې پوره کړئ، ولاړی بیرته د کور په خوا روان سوی. طوطۍ ته وویل طوطۍ حال ځینې وکړئ چې زما پیغام دې ورسوئ. ده ورته پیغام یې ورسوئ. هغه ورته ولې څه ویل؟ طوطۍ ورته ویل. دی ویل ولې ما چې کیسه ورته شروع کړه. یوه طوطۍ وه وزر یې وکپېدل او پښې یې مړې سوې، راړنګه سوه، تسه سوله. ځکه هغه په دیم دغه چم وکړئ چې یعنې وزر یې وکپل او پښې یې وکپېدې، پنجره کې ځان تس کوي. د ده ډېره سخت خوا په طوطۍ بده سوله. په طوطۍ چې خوا بده سوله له هغه بعد یې طوطۍ راخلاصه کړله، پنجرې پر سر یې کښېږدله. داسې د پنجرې پر سر کښېږدله. دا ځینې واولېتله. یو ځای کښېنسته. دې دا سوچ ولی، دا فکر ولی وی چې کله به دې له خلک راتلو ورسره غږېدو به دی په خپل ځان کې یو دا هغه ایښه وي چې زه به یو ورځ نه یو ورځ د ازادۍ به ځان خوند ګورم، د هغه به ترلاسه کوم. نو له دغه کاني څخه ما دا مقصد حاصله کړی. یعنې دا ګټه ما ځینې وخت یعنې موږ له اوسه
له اوسه دا هغه په ځان کې راولوس یعنې موږ که تعلیمي که په هر حواله هغه ته اوس موږ تیاری وکړو یو مقصد ته چې رسېږو هغه باید له کوچنیوالي موږ تیاری ورته وکړو تر هغه مقصد ځان ورسو. زبردست کلیپینګ پارې مې زبردست خوندور